په خوست کې د لرو او پرتو سیمو ګڼې نجونې لا هم د زده کړو څخه بې برخې دي. کلتوري محدودیتونه په لرو سیمو کې د نجونو لپاره مناسب درسي چاپیریال نه درلودل او په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون یې همدا لاملونه دي. که څه هم په خوست ولایت کې د 108 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه روان دي، خو د ښځینه ښوونکو نشتون تشه لا هم محسوسیږي. په خوست کې د عبدالله خان تڼي علي دور معلمین رئیس وایي چې په ځلونو سره چې ښوونځیو ته تللی د ښځینه ښوونکو غوښتنې شوې دي. په ورته مهال د خوست ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري هم د نجونو زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو شتون خورا اړین بولي او وایي چې ډېری کورنۍ خپل نجونې له دې امله ښوونځیو ته نه لېږي چې هلته ښځینه ښوونکي شتون نه لري. موږ د نجونو ډېر زیات مکتبونه لرو د خوست په ولایت کې، خو خوست یوه کلتوري او مذهبي ټولنه ده. هر ځل چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو، د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د موږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې موږ ته ښځینه معلم استخدام شي، د موږ به دغه کلتوري ستونزې او مذهبي ستونزې به مو ټولې حل شي. مثال به دغه درکړم چې که موږ ښځه استاذ ولرو او په یوه لیسه کې وي او په یوه هغه کې وي د ښځو په مکتب کې وي، نو هغه که ډېر متاسف خلک هم وي ښوونځي ته د خپله خور لور لیږي، نو که بیا سړی وي ورته وایي چې نه دلته سړی ده او سړی تدریس کوي او ته مه ځه، موږ دپاره شرم ده، پیغور ده، څنګه به سړی هلته درځي او دا د ما د کورنۍ، زه د پلانکي د کورنۍ نه یم، زما لونګۍ ټیټېږي، زما نه پوهېږم په جامع جومات کې به خبره راباندې کړي. ما عملاً داسې کورنۍ لیدلې دي چې دا خبرې کوي. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تېرو 18 کلونو کې انډولیزې زده کړې ته توجه نه ده شوې او د نجونو د زده کړو په وړاندې دا ستونزه نه ده هواره شوې. تېره ورځ په خوست کې د عبدالله خان تڼي علي دور معلمین څخه 9 نجونې د ګېټ پروګرام څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې یاد نجونې به د مسلکي ښوونکو په توګه په بېلابېلو ښوونځیو کې په دندو وګمارل شي او تر یوې اندازې به دا ستونزه راکمه شي. او نجونې پکې نشته، ولې زموږ په توقع دا وي چې د دغه نجونو په فراغت سره به موږ تر ډېره په هغو ساحاتو کې چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري، دوی به په لومړی کې یو شمېر به زموږ سره رسمي ښوونکي دي، کومې چې رسمي نه دي هغوی به په بالمختار یا زحمه شکل استخدامېږي، څو چې موږ کانکور اخلو او په کانکور کې به مو ټول فشار دا وي چې د نجونو ښوونځیو ته نجونې معلمینې معرفي کړو. خوست ولي محمد حلیم فدایي د ښځینه ښوونکو د اتحادیې د جوړولو خبر ورکوي. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې پلان لري چې د ښځینه ښوونکو اتحادیه رامنځته کړي چې د دوی اړوندو ستونزو ته به رسېدنه کوي او امکانات به ورته ولایت مقام برابروي. موږ به د ښځینه استادانو یو اتحادیه جوړوو او دا کار به یوازې ښځینه استادانې پر مخ باندې بیا یو د دغه اتحادیې مصارفات به ورکوو چې دغه به د ښځینه ښوونکو دپاره یو اتحادیه چې د دوی مشکلات صرف هر څه چې دوی وي هغه به ښځې پر مخ بیایي. د خوست د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي، خو لا هم په دې ولایت کې ډېری نجونې شته چې د کلتوري محدودیتونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري.